یاره ما 15 ورځ ده چې ناروغه شوي ښه شدیده تبه ده چې وبېږي هېڅ شادامونه کار نه کوي هغه چې دا ډینګي تبه ده او ډینګي تبه ده او ډېر څومره سیرمونه تر اوسه پورې واچول؟ یاره 18 ما واچول. دغه بیماري راته لګېدلې او ډېر زیات په تکلیف کې ما نن 8مه ورځ ده او الله تعالی د دغې پروژې ورځ سره ډېره ښېګړه وکړه، موږ سره ښېګړه وکړه، بېوسه سخت بېوسه. اول خو د خدای تعالی د ټول ټیم سره ډېر غټه ښېګړه وکړه چې په دې لرې دور دراز ساحه کې دوی زمونږ پاڼه راړئ. تاسو ټولو دنیا ته پته ده چې دا زمونږ د ګوړکو ساحه ګوړکو سیمه لیار چې وه دا بنده شوې ده. تورخام هم د زمونږ خو ډېر اوس اقتصاد کچه مو په صفر څه چې بیخي طبعي سره مخ ده. بسم الله الرحمن الرحیم. د المقدس خیریه بنسټ قدرمنو لیدونکو سلامونه، نیکې هیلې، احترامات. درنو ملګرو، د ډکې ساحه کې مو پرون کمپاین وکړ تر غرمې پورې تقریبا 350 خواوشا مریضان وکتل شول او بعد د غرمې نه د ملاګورو ساحې ته لاړو چې هغه هم یو غریبه ساحه ده، وړمنه ساحه ده. اوس مهال دغه مریضتیا چې ده د ملاګورو ساحې ته انتقال شوه. هغوی هم ټول مریضان پراته دي او هغه غریب مریضان چې په هغې ساحه کې وو هغه مو راټول کړل او دوا مو ورته ورکړه. د شهید زرغون شاه محمد خیریه بنسټ سره چې کومه مرسته شوې وه د هغه مرسته کوونکي نه هم نړۍ مننه کوو. د المقدس خیریه بنسټ سره هم د بهر هېواد نه 11,000 افغانۍ مرسته شوې وه، د هغې ورونه هم غرونه مننه کوو. الله دې ټولو ته نیکې بدلې ورکړي. زه ډاکټر ضیاء الرحمن د ننګرهار ولایت دور بابا ولسوالۍ د ګوړکو اړوند اوسېدونکی یم. زه ټول نه اول د دواړو خیریه بنسټونه محمد زرغون شاه او د المقدس خیریه بنسټ مشرانو څخه او د هغې کارکوونکو څخه ډېره مننه کوم چې په دې سخت وخت کې د غریب ولس لاسنیوی وکړو. د دې بنسټونو تقریبا په د اول سر نه چې د اوسه پورې لګیا دي د څوم فری میډیکل کیمپ ته چې لګوي او موږ خپل ژوند دوی لپاره وقف کړی دی. چې کله موږ د ډکې مریضانو علاج وکړو هغې نه پس موږ پاس د ملاګورو ساحې له لاړو نو هلته چې انتهایي زیات مریضانو د دې نه ډېر زیات وو، تقریبا 300-280 مریضان هلته موږ وکاته او ډېر سخت مشکلات کې وو. دا خلک ډېر زیات غریبان دي. زه په دې وخت کې په یو ملاګورو مشرانو باندې او هغه کسان چې وزداره دي، هغه کسان چې وس لري، زه په هغوی باندې د هغه کومه چې هغه راوچت شي او خپل 100 روپۍ یا 200 روپۍ یا 1000 روپۍ چې دو سره راغونډې کړه او د خیریه بنسټونو سره مرسته وکړه یا خپله کې راغونډ شي، یو هغه جوړ کړه، یو بنسټ جوړ کړه یا یو داسې ټولنه جوړه کړه چې د غریبانو مخنیوی وکاندې. نو د دې ستاسو 1000 روپۍ یا 100 روپۍ یا 10 روپیو نه دا چې سره جمع شي نو په دې باندې تقریبا 200 مریضانو علاج کیږي. نو زه په ټولو ملاګورو مشرانو باندې دا غږ کوم چې د خپل قوم او د خپل ماشومان او زنانو په دې حال باندې رحم وکړئ او د خپل مریضان چې د دوی علاج وکړئ په صحیح طریقې سره، ځکه چې ستاسو په 10 روپۍ باندې 100 مریضان کتی شي. په کوم خلک چې په بهر هیوادونو کې دي نو هغوی باندې زه دا غږ کوم چې په دې سختو حالاتو کې د خپلو قوم باندې په خپل غریب ولس باندې په افغانستان په خلکو باندې رحم وکړئ. ستاسو لږ هغه سره چې د امداد سره د ډېرو خلکو علاج کیږي نو زه تاسو ته دا هغه کوم اپیل کوم چې تاسو د المقدس خیریه بنسټ چې دی د دې سره تاسو مرسته وکړئ. نو زه خو خپله چې یم د دوی سره ما خپل وخت خپل ژوند هر څه وقف کړي دي. دوی چې هر ځای کې وغواړي زه سره مرسته کوم، زه سره ځم، زه سره مریضان ګورم، ځکه چې زه د دوی هغه تشویق وینم، زه د دوی منډې ترړې وینم، زه د دوی خواري وینم. ما ته خپل ځان داسې احساسات وشي چې ته خپله اوس چې دوی دومره منډې وهي باید ستا خو دې نه ډېره ذمهواري ده چې دوی سره منډه ووهې. نو زه تاسو باندې اپیل کوم چې دوی سره ښه مرسته وکړئ چې غریب ولس ته یې ورسوي. نوم سرفراز څومره وخت چې بیمار شوی؟ یاره ما 15 ورځ ده چې ناروغه شوي ښه شدیده تبه ده چې وبېږي هېڅ شادامونه کار نه کوي. ډاکټران درته څه وایي چې څه در باندې شوي، کومه بیماري ده؟ هغه چې دا ډینګي تبه ده او ډینګي تبه ده او ډېر. څومره سیرمونه تر اوسه پورې واچول؟ یاره 18 ما واچول. قدرمنو لیدونکو، دا ورور سرفراز چې نومېږي دا معذوره هم دی، تاسو یې ګورئ په کټ کې پروت دی، په خو باندې معذوره دی او دا اوس یې په ګاډي کې راوړو. ډېر یو سخت درد یې لرل. داسې اړمنو خلکو دپاره راسره جدي مرستې وکړئ. سید غلام د چوچوبي اوسېدونکی د کوزې ګوړکو. او څه در باندې شوي اوس فلحال؟ دغه بیماري راته لګېدلې او ډېر زیات په تکلیف کې ما نن 8مه ورځ ده
او الله تعالی د دغه پروژې ورسره ډېره ښېګړه وکړه، موږ سره ښېګړه وکړه، بېوسه سخت بېوسه وو. هېڅ مرسته څومره سیرمونه به تا تر اوسه پورې چولي؟ یاره ما دا اوس چې لګولی دا اتم دی، اتم سیرم دی. او دا سهار ډېره زیاته غریبه. موږ دغه کس نه ډېره مننه کوو، چا چې منډه ورسره کړي دي چې دغه نه هم ډېره مننه کوو چې موږ ته دا مرسته راورسوله. او ډېر بېوس یو، ډېر غریب یو، هېڅ چا وس نشته او نه کاروبار شته. او الله تعالی د سره ښېګړه وکړه، که نوره لږه څه وکړه. ډېر زیات خلک غریب دي او دغه بیماریو لپاره که لږه منډه وکړه نو ډېره موږ تر خوشحاله وو. زما نوم نظیر باز دی، د بره ګړکو صوبي ملاګور یم. اول خو د خدای تعالی د ټول ټیم سره ډېر غټه ښېګړه وکړه چې په دې لرې دور دراز ساحه کې دوی زمونږ پاڼه راړی. دویم چې دی که نه زمونږ غوښتنه دغه ده چې لکه څنګه چې د دې ماما د طرفه یا زمونږ د دغه خپل بنسټ د طرفه د المقدس خیریه بنسټ د طرفه دغه کومې مرستې او دا کومې خیر ښېګړې او دا کومې د ډاکټر متعلق میډیسن کتنې چې کومې دي دا وشوې. یو خو موږ د دې نه ډېر زیات خوښ شو. پاس شوه دا چې تاسو ته ټولې دنیا ته پته چې کله یو شی فورا بسنه که موږ بار بار د غوښتنې یعنې نور تقاضا دا لرو چې هم بډایا خلکو نه مو غوښتنه چې خدای په لیاس تاسو خو ډایرکټ مونږ خو ماشاءالله 400 کریو هر یو چا سره خو تاسو نشئ میلاوېدی. زمونږ په همدغه خلکو اعتماد دی. تاسو نه دا غوښتنه چې په دغو خلکو اعتماد وکئ، دوی لم چې ورکړه مونږ ته کور په کور رارسي. تاسو ټولو دنیا ته پته ده چې دا زمونږ د ګړکو ساحه ګړکو سیمه لیار چې وه دا بنده شوې ده. تورخام هم دا زمونږ خو ډېر اوس اقتصاد کچه مو په صفر څه چې بیخي طبعي سره مخ ده. او غوښتنه مو بډایا خلکو نه دا چې زمونږ سره ډېر زیاتې مرستې وکړئ، کومکونه وکړئ. او مطلب دا چې لیاره بنده ده، خدای ته ګورو. اوس همدغه مؤسسو او بنسټونو داسې نور خیریه مؤسسو ته ګورو. او وبا راغلې، وبا خو چې دی که نه د ګړکو څه چې سره ګټه او دور بابا ساحه خو یې ټوله نسکوره کړې ده. په دې باندې چې دی که نه هېڅوک سترګې نشي پټولی چې یارې کوم ځای کې نشته. نو خدای تعالی دا وکړه چې یو خو کمای پکې راشي په دې وبا کې، او دوهم دا چې که وبا کې کمای نه م راځي نو زمونږ او ستاسې ملاتړ ته به بیا ضرورت وي. نه چې دی مونږ دا به ظاهره چې دا به مړي د خو مونږ سره اوس نامه پاتې چې ماما یا د ماما عیر. نو دغسې ماما له الله تعالی دین او دنیا ښایسته کړه. ماما په څېر باندې نور بډایا خلکو نه مو همدا غوښتنه چې دغه مونږ بنسټونو سره مرستې وکړئ. او انشاءالله چې بنسټونو باندې خو زمونږ 100% کې دا اعتماد دی. یعنې دا مونږ ته ځواب رالیږي او هغه نه پس مونږ را جمع کوو که نه مونږ خو دا که په 3 میاشتو کې هم د یو ښې بدې نه هم خبره وو. ډېره زیاته مننه، مهرباني. Thank you.